سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. سبا به د افغانستان کرکټ ملي اتلان د بنګلادیش ملي لوبډلې پر وړاندې د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه ترسره کړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه سبا د بنګلادیش ملي لوبډلې پر وړاندې په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره کوي. دغه 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ د افغانستان او بنګلادیش ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي چې دغه لوبې د افغانستان په کوربهتوب په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. که وګورو د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله هم ډېره زبردسته بهترینه لوبډله ده چې د غټو لوبډلو پر وړاندې ډېرې زبردسته بهترینې سیالۍ ترسره کړې دي، هغه هم په خپل کور کې. خو دا ځل د افغانستان په کوربهتوب دغه سیالۍ ترسره کېږي. افغانستان او بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې دواړه ډېرې قوي او پیاوړې لوبډلې دي، نو د یو بل پر وړاندې به ډېرې زبردسته بهترینې سیالۍ ترسره کړي. که وګورو د افغانستان او بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې ډېرې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې دي چې 14 یې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې دي. 10 بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې ګټلې دي، خو 6 بیا افغانستان لوبډلې ګټلې دي. د افغانستان اتلان به د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه سبا ماپښین پر 2:30 بجې ترسره کړي. افغان اتلان به خپله دویمه لوبه د نومبر میاشتې پر 9مه نیټه ترسره کړي او خپله وروستۍ لوبه به د نومبر میاشتې پر 11مه نیټه ترسره کړي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش ملي لوبډلې پر وړاندې ښه سیالۍ ترسره کړي. د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ د افغانستان لوبډلې په ګټه پای ته ورسیږي.